لږه توجه مو غواړم. سړی حیران شي چې په دې وخت کې ایمان وساتي که نه ایمان ته شا ور واړوي او ځان وساتي. جینکو تاسو ګرموم نه خو سینګار مه کوئ، زلمي مین نشي مورچل به مو پلاران وساتي. جینکو تاسو ګرموم نه خو سینګار مه کوئ، زلمي مین نشي مورچل به مو پلاران وساتي. دا زړونه ولې په یو شان باندې جوړ شوي نه دي؟ څوک پکې بغض ساتي او څوک پکې جانان وساتي. کوي نو سپي کې ډېر خویونه د کمال پراته دي، کوي نو سپي کې ډېر خویونه د کمال پراته دي. انسان په کور کې ساتي او سپی بیا په ډیرانو ساتي. زما بشان د لا علاج مرض ښکار څوک نشي چې درد ساتي سړی نو بیا خو درمان وساتي. زمونږ مرګ ستاسو بشان د شرم مرګ خو نه وي، قراره مړ بشم خو یاد به جهان وساتي. ډېره مننه، ډېره مننه. په ټوله ورځ کې زه ونه کړم د کار لس خبرې، په ټوله ورځ کې زه ونه کړم د کار لس خبرې. زما یوه خبره دی خوا د یار لس خبرې. خیر دی ما مړ کړی خو یوه شیبه مهلت هم راکړی، تاسو ما پرېږدئ زه کومه بشمار لس خبرې. یو خوا د کل نفس ذائقة الموت خبره، بل خوا بیلتون د یار او داسې قطار لس خبرې. یو په تعلیم باندې سړی ته سړی کېږي خو نه چې هر ورځ سړی زده نه کړي د پلار لس خبرې. هسې مجبوره و خو دومره هم بې حده نه و، هسې مجبوره و خو دومره هم بې حده نه و. نن بیا برداشت کړي د یو خان څوکیدار لس خبرې. ډېره مننه. هسې مجبوره و خو دومره هم بې حده نه و، نن بیا برداشت کړي د یو خان څوکیدار لس خبرې. د یار په مخ کې د ویلو توان یې نه لرلو، ګینې په زړه خو ویې پرتې د قرار لس خبرې. ډېر ښه، ډېر ښکلې. وایه وایه. یو پښتانه یو څوک براکړي پیغور څه چلو شو، یو پښتانه یو څوک براکړي پیغور څه چلو شو. خبره څه ده دومره مه کوئ شور څه چلو شو. تا تمام عمر جړولی یو ګواښلی دي یو، که موږ در پاسېدو او ومو کړو زور څه چلو شو. مسلمانی د بله دا چې د پښتو وطن دی، داسې بېغږه څنګه راخېږئ په کور څه چلو شو. مسلمانی دا بله دا چې د پښتو وطن دی، داسې بېغږه څنګه راخېږئ په کور څه چلو شو. جانان زما و په قربان اواز ما ته وکړو، رقیبه تا پرې ولې واغسته اور څه چلو شو. ډېره مننه. جانان زما و په قربان اواز ما ته وکړو، رقیبه تا پرې ولې واغسته اور څه چلو شو. زه خو د ډېرو تهمتونو پورته نه ګورم، که په تا ولګېدو مینه کې تور څه چلو شو. تا خو ترې سمه ده انا مسله جوړه کړله، قراره مخکې راته وایه چې نور څه چلو شو.